نیاشا او علیشا 007 ټولو نه معافي وغوښته. که غواړئ چې تاسو هم خبر شئ نو دا ویډیو سره تر اخره پورې وګورئ او که زموږ چینل باندې نوي نو زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. دوستانو په داود شاه د قاتلانه حملې نه بعد دا معلومه شوه چې سونیا شاه او علیشا 007 په خپلو کارونو پښیمانه دي او یو نوې ویډیو کې علیشا 007 او سونیا شاه دا ویل چې موږ د داود شاه ژوند پکار دی او موږ د هر څه نه توبه وباسو. خو دوستانو په کمنټونو کې ورته بیا هم خلکو کنځلې او خیرې کولې. خو دا ډیر زیات غلط کار دی که څوک تر اسمانه پورې هم ګناهونه وکړي او توبه وباسي نو الله پاک یې معاف کړي. نو موږ له نه دي پکار چې داسې کار وکړو چې هغوی توبه وباسي او معافي وغواړو او موږ یې دې ته نه پرېږدو چې هغوی دې ښه شي. که دی بارې کې څوک ویډیو جوړه نه کړي نو دی څوک هم نه پیژني. همدا علیشا، داود شاه او سونیا شاه موږ په خپله مشهور کړل چې هغوی اوس توبه وویسته نو اوس ورته خلک ولې کنځلې کوي. ملګرو تاسو د سونیا شاه او د هغې مور د دې خبرو باره کې څه خیال ده موږ ته لاندې په کمنټ کې ضرور ولیکئ. دا و زموږ نننۍ ویډیو. تر بلې ویډیو مو په لوی الله سپارم.